له خاونده په پټه د شپې 2 بجې وې. ټکری یې د خاوند د مټ څخه ډېر په آرامه خوشی کړو. د میز له سره یې موبایل واخیستو او له کوټې ووته. خاوند یې د دې کار په لیدو ډېر خفه شو، خو د ښځې تر راتلو یې خدای بلا فکرونه ذهن ته راغلل. نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته راغله. ډېره په آرامه یې موبایل د میز په سر کېښودو او ویده شوه. د سهار اودس کولو لپاره چې کله ښځه له کوټې د باندې ووته، خاوند یې ډېر په بیړې سره د هغې موبایل چک کړو، خو د شپې 2 بجې کوم زنګ نه و راغلی او نه هم چاته زنګ وهل شوی و. شک یې لا زیات شو. فکر یې کولو چې ډایل کړې شمېره یې پاکه کړې ده، خو سبا شپه مخکې له دې چې ویده شي، ډېر په مهارت یې خپل سیم کارت د ښځې موبایل ته او د خپلې ښځې سیم کارت یې خپل موبایل ته تبدیل کړو. شپه بیا پخه شوه. ښځې موبایل واخیسته، له کوټې ووتله. خاوند یې کټ کې نیغ کېناسته او د کوم چا زنګ ته په تمه شو، خو همغه نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته رادننه شوه، خو د ښځې نمبر ته هیڅ کوم زنګ رانغی. خاوند یې په تشویش کې شو چې اخر زما میرمن څه کوي. په درېیمه شپه چې کله ښځه له کوټې ووته، 15 دقیقې وروسته یې خاوند ورپسې ورغی، خو خاوند یې یوې عجیبې صحنې سره مخامخ شو. ښځه یې په لمانځه ولاړه وه. د موبایل ګروپ یې ځان ته روښانه کړی و. د سلام ګرځولو وروسته یې لاسونه د اسمان په لور ونیول. ویل یې: ای لویه ذاته، که زما عمر زما د خاوند تر عمر زیات وي، په خپلې لویي دې قسم چې نیم عمر مې خاوند ته نصیب کړې. هیله کوم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.